الرحمن السلام علیکم زما ګران خوږ ملګرو دی وخت کې پارلیمان کې چې کوم سچويشن مې تاسو سره خبره کوو یقینا چې هغه تاسو ته پته ده دی وخت کې تاسو میډیا هم ګورئ دلته چې کوم هیمینیز راځي غرازي منستران راځي یا کوم صورتحال دی غم تاسو سره شریکو خو تاسو ته پته ده چې کم بیګا شپې نو وخته د بهارت لخوا کم بزدلانه حرکت شو په هغه صورتحال باندې خبره کوو چې څومره نقصان شوی دی او پاکستان لخوا چې کوم اقدامات شوي دي بیا نن چې کوم ډیولپمنټ دی نن چې کومې خبرې دي کوم میټینګونه دي سس کول دي او بیا پاکستان کومه فیصله کړې ده هغه فیصلې باندې چې نن په سلامتي کونسل چې کوم نېشنل سکیورټي کمیټه باقاعده فوج ته اختیار وکړ او پاکستان طرف نه نیپاک فوج طرف نه به اوس باقاعده توګه دغه جواب ورکول کیږي تاسو مناظر به هم ګورئ که څوک راغله نه به تاسو ته انټرویو پکې مخکې کومه خو اورال سچویشن باندې اوس تاسو پوهیږم چې مخکې به کیږي څه اوس صورتحال دا دی چې دی وخت قومي اسمبلی اجلاس تاسو ته چې ریکارډینګ کومه روان دي دینه مخکې کوم شهباز شریف دی هغه باقاعده توګه سپیچ وکړه او دغه سپیچ کې باقاعده توګه هغه دغه سیز چې کوم په خاص کر په دې صورتحال باندې خبرې وکړي او بیا کلیر کټ پیغام چې کوم د پاک فوج لخوا هغه باقاعده توګه سلامتي کونسل کې کمیټه کې چې کوم دا اختیار ورکړ شو هغه کچېرې موږ بین اختیار ورکړو نو دینه زیات نقصان به د انډیا کې په پیله صورتحال مې دا خبر کو چې بګاش په چې کوم هغه اٹیک وکړل 80 جزونه وو دغه باقاعده توګه ریکارډ باندې چې کوم اوسویل شو 80 جزونو باقاعده توګه په دې کروي کې ساخستي او پاکستان باندې حمله خو دا جرأت پیدا نشول چې هغه دا ټول کړی خو باوجود 15 ځایونه چې کوم ټارګټ کړیو بهاولپور او مرید او علاقہ او کشمیر آزاد کشمیر چې کوم سره دی 15 ایریا کې تقریبا 26 چې کوم شهادت شوی دي کې شومان زنانا او ورسره دغه شانته چې کوم زخمیان دي هغه هم تعداد تقریبا 500 پورې موجود دي په دغه کروي نه پس فوري توګه باندې انډیا ته ډېر سخت ماته ورکړې شوې ده یو خو فوري توګه باندې سکندو منټو کې د کم جزونه چې راغلیو هغه 15 جزونه غورځولې شوي دي په دې جزونو کې درې رافیل چې کم فرانسیسي کمپنۍ هغه جزونه ورته غورځول شوي پاکستان ته یو جاز هم ته نقصان نه رسېدلی په هغه جزونو د یو جاز قیمت که تاسو زه وښیم هغه 2 ارب روپۍ د انډیا چې کوم هغه دي 2 ارب روپۍ یو جهاز قیمت دی 3 جزونه ورته غورځولي هغه دي او 2 چې کم دي ډرون چې کم نور جزونه هغه ورته غورځولي دي دغه خو یو هغه شوی دی بیا ورسره په ال او سی باندې لکه کشمیر په چې کم ال او سی دا یا لاین اف کنټرول دی هغه باندې د بھارت چې کم ډېر لوی نقصان کړی دی دومره لوی نقصان یې کړی دی که تاسو زه وښیم چلته بیا سپینې جنډې مو لګول شي تاسو په میډیا باندې لیدلي وي هغه لکه سپینو جنډو مقصد دا وي چې هغه هارومني هغه چې کوم دی په دې باندې باقاعده توګه هغه وکړي چې بس جنګ نور نه کوو لکه هلته بیا بھارت چې کوم وینا ده بھارت وینا مطابق هلته میډیا وینا مطابق چې هغه کې هغه صرف او صرف 3 جزونه ښیي رافیل او 8 فوجیان خي مړی او زخمیان خي نو پاکستان لخوا لکه کم دځي کې غدي تقریبا 500 پورې اته فوجیان مړ کړی شوی دي چوکونه ورته ختم کړی شوی دي تاسو په فوټیج کې هم لیدلی وي همدغه شانتي باري نقصان ورته زخمیان د نور هغه او تر رسولې دي خو اوس هم چې کم هغه خپل فرضي کړی دا پاکستان سره اوس هم خپل حق موجود دی دا خو صرف دفاع په پوزیشن کې شوی دي اوس پاکستان ته په دفاع پوزیشن خو شو کلیر شو انډیا ته چې اتیا زره جزونه راولیم پاکستان چې کم ډیفنس پروګرام دی هغه ته مخې ته نشي راکېدی اوس په صورتحال باندې واضحه شوه په دې صورتحال باندې چې پاکستان به اوس باقاعده توګه چې کوم نېشنل سکیورټي کونسل اجلاس کې نن چې وشو هغه کې ورته باقاعده توګه دغه اختیار ورکړ شو فوج ته چې تاسو کم ټیم غواړئ څنګه غواړئ دغه بدل به اوس تاسو لازمي اخلي یو خو په بدل په قسم شوی هم دی په ډیفنس صورتحال کې خو بیا هم پاکستان حق لري اوس په پاکستان چې کم دی باقاعده توګه دغه بدل هغه اوس پاکستان فوج نه بیان هم راغلی دی چې اوس زمونږ خوښه ده چې کم وخت
کم ځای ټارګټ کوو څنګه کوو دا اوس زموږ لاس کې دی. نو اوس انډیا بالکل غبراو ده او یقینا چې دوره فوج سره دوره خلکو سره لکه تاسو ته به اوس اندازم کېږي پابند شوی. خو دې وخت کې پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم ټولې کټه شوي دي. ولې د ملک خبره ده، ملک خبره ده پر ټولې کټه کېږي. حالانکه تحریک انصاف اوس هم پارلیمان کې نارې یا د خان خلاصي خبره کوي چې هغه دې وخت کې پکار ده چې خلاص شي او دا قومي جت یې عمل وکړي. زرتاج ګل سپیچ په تاسو اورېدلی وي، زرتاج ګل دغه بیان ورکړه چې پکار ده چې خان دې وخت کې خلاص کړی شي او خان ته یو قسم هغه دغه ظاهروي چې یاره دې وخت کې د خان ضرورت دی. خو بهرحال هغه د سیاسي یو هغه منظره کوي. خو بل طرف ته پاک فوج، ایر فورس او بحریه فورس زموږ درې واړه فوج نه چې کوم دي ډېر مضبوط ډیفنس لکه ایر فورس تاسو ولیدل څنګه ډیفنس پروګرام بیا غنه علاوه پاک فوج په هر لحاظ سره منل شوی دی. نو اوس دی وخت کې صورتحال تاسو ته زموږ خو اسمبلی اجلاس دلته یو شمېر منسټران دلته چې کوم راغلي دي دلته کوم ډیبیټ روان دی. یقینا چې دی وخت کې ټول تقریبا پارټیانې دغه غواړي چې اوس سخت نه سخت جواب ورته ورکړی شي او په دغه حوالې سره تاسو ګورئ هم چې ډېر سخت جواب ورته ملاویږي. اوس صورتحال ډېر وضع کېږي هم او تاسو ګورئ چې ایمینیز پر وتلو هم شوي دي او دلته اجلاس تقریبا په ختم کېدو دی دغه غونډه. خو غونډه کې چې کوم خاص خبره وه هغه هم دغه وه چې وزیر اعظم سپیچ کې ظاهره خبره چې ټول ریکارډ وخول او بیا ورسره په ټول صورتحال باندې واضح کړي دي. دا وخت کې پاکستان ته یقینا چې کوم طاقت ملاو شوی دی خاص کر بیرونی ملکونو همدغه شانتي نور په باندې خو صورتحال بیګا یقینا چې دغه د انډیا طرف نه یو اوس پوی هم ني چې دا غلطي نه وشوه. خو اوس په سمبلو څنګه په سمبلول ورته ګران دي او په دغه سمبلولو کې یقینا چې اوس په دغه پته لګي چې انډیا به په دې هغه کې پراته وي چې اوس پاکستان به څنګه راځي ورباندې او کوم ځای به ټارګټ کوي او ټارګټ خو یقینا چې پاکستان اوس ځنه ورته عمل کړی وي سیټ کوي به او په دې صورتحال باندې یقینا چې نور ملکونه هم اوس ربادار شوي دي. پاکستان سره ډېر زیات احتیاطي اظهار هم کړی دی. ایون دا چې امریکا هم د دې اټیک چې کوم دی بھارت هغه غندنه کړې ده. خو بهرحال صورتحال به اوس نور هم کلیر شو چې پاکستان ته اوس لاس ته راغلل. اوس به ورسره ګورو چې پاکستان په دې باندې خاص کر کوم سټریټیجي ورته جوړوي. یقینا چې غبراوټ په انډیا کې ډېر زیات دی. انډیا میډیا دی وخت کې چې کم خپل فوز باندې دا څنګه مخکې خبرونه درکول تنقید شروع کړی دی. خاص کر هغه چې کوم تاسو ولیدل هغه مورال چې سوره لاندې شوی دی هغه فورس چې کوم پریس کانفرنس کولو هغه تاسو لیدلی وي ډېر لاندې غورځېدلی دی. نو دغه صورتحال باندې یقینا موږ تاسو سره به هم دغه اپډیټ شریکو او اسې خو تاسو سره نور خبرونه موږ ډېر خو چونکې صورتحال داسې دی دې وخت کې نو ما وایي چې دې وخت کې تاسو سره دا صورتحال واضح کړو چې پاکستان کې څه روان دي کوم غدي عوام کې هېڅ یره نشته. خلک ډېر موټیویټ دي او په دې باندې جذبه کې هم دي. که څه ټایم هم ضرورت پېښ شي هغوی موږ به پاک فورس راولاړو او په فرسټ باونډري باندې به موږ جنګېږو. نو نن ورځې پورې دغه صورتحال باندې موږ تاسو راکړو. انشاءالله بیا به تاسو سره مخامخ کېږو. کوم ملګرو نه یو سبسکرایب کړی نو لازمي سبسکرایب کړئ او تاسو مینې ورولې میسج پیغام خپل لازمي راکړئ. مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.